د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس پاسوال مولوي عبدالکریم حسیب وایي د خلکو د اړتیاو غوښتنو ته د رسیدو لپاره یې د پاسپورټونو ویش کې د پام وړ چټکتیا راوستې ده. مولوي عبدالکریم حسیب وایي د خلکو همدې اړتیاو ته په کتو یې پریکړه کړې چې کابل ښار کې د پاسپورټونو د ویشلو 3 نورې نوې څانګې فعالې کړي. لومړی څانګه په دارالامان کې د پخواني پارلمان تسیرمه، دویمه د کلای زمان خان، دویمه په کلای زمان خان کې د شاداب ظفر شهرک کې، او دریمه په تنگی ترخیل کې چې مخکې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست مربوط و، اوس د پاسپورت نوې څانګه کې پرانیستل شوې ده. هره څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي. د مولوي عبدالکریم حسیب په وینا تیر کال ټول 2 میلیونه پاسپورتونه ویشلي او له دې درکې ملي خزانې ته 12 میلیارډ افغانۍ راجمع کړي دي. مولوي عبدالکریم حسیب رسنیو مرکز کې جوړ شوی خبري کنفرانس ته وویل همدې موده کې بهرنۍ وګړو ته د ویزو د تمدید په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې له دې لارې هم ملي خزانې ته څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي دي. د پاسپورت لوی ریاست په یو کال کې څه باندې 2 میلیونه هیوادوال ته پاسپورټونه ویشلي دي. په تیر یو کال کې الحمدلله موږ څه باندې 1 میلیون هیوادوالو ته پاسپورټونه ویشلي دي. 2 میلیونه هیوادوال د پاسپورټونه ویشلي دي. وبخي د دې ترڅنګ د بهرنیو وګړو د ویزې د تمدید برخه کې الحمدلله موږ ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې د مرکز په شمول په ټولو مرکزونو کې موږ بهرنیو اتباعو ته د ویزې د تمدید په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ښاغلي مولوي عبدالکریم حسیب زیاته کړ د پاسپورټونو په ریاست کې له فساد او جعلکارۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې روانې دي او د فساد کچه صفر ته راښکته شوې ده. د فساد او جعلکارۍ سره د مبارزې په برخه کې الحمدلله جدي هڅې شوې دي چې الحمدلله د فساد کچه صفر ته راکوزه شوې ده. اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې معلوماتي شمیره فعاله شوې ده او هر ورځ له دې لارې هیوادوالو ته د هیوادوالو ستونزو ته رسیدنه کوي. د دغه ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې د پاسپورت د ویش بهیر په 15 ولایتونو کې په عادي حالات کې جریان لري او په پاتې نورو ولایتونو کې به هم د ویش چارې معمول حالات ته راوګرځي.